تازه او نوی خبر محمد اشرف غنی ولې د ایران په ولسمشر خفه شوی او څه یې ویلي بلخوا طالبانو څنګه ولې ایران ته اوبه خوشې کړې د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته ولسمشر غنی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د یو شمیر ایرانی چارواکو د الوتکې سقوط پر پیښې خواشیني ښودلې او په خپل ایکس خپاره کړي پیغام کې ویلي ایران زما د جمهوریت ریاست دورې پر مهال د افغانستان د بهرني سیاست په تر ټولو نږدې حلقې بدل شوی وو او دواړو هیوادونو د ګډو ګټو پر اساس د لنډمهال منځمهال او اوږدمهال لپاره یو چوکاټ جوړ کړی وو وړاندې ویل شوي د ابراهیم رئیسی د ولسمشرۍ پیل په مراسمو کې له نوموړي سره په لیدنه کې ما هغه یو هیواد پاله د ایران د ګټو مدافع او په ورته مهال په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات لیواله شخص وموند هیله لرم د ایران دغه سیاست دوام وکړي او نشتوالی زموږ په ګاونډ او سیمه ډیر ناوړه اغیز پرې نه باسي بلخوا رسنیو د هریرود حوزوي رئیس سردار ولی مزمل له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو له امله د سلما بند د اوبو کچه لوړه شوې وه نو له همدې امله د یکشنبې په شپه د دغه بند 400 متره مکعب اوبو ایران ته خوشې شوي دي په ورته مهال نوموړي ویلي همدا اوس له 480 میلیونو مترو مکعب څخه زیاتې اوبو په سلما بند کې ذخیره شوي دي ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ تر بیا ښه وخت ښې چارې